باندې کوم. او بله ورځ تقریبا یو 3 ورځې مخکې یو زمونږ په دې نږدې علاقو کې یو علاقې کې یو کس ماته خبره وکړه، اویل پر خپلو سترګو باندې مې ولیده ښکته علاقو نه یو کس یو ماشوم د 4 کالو راوستلی دی او د خپل پلار نه په 3 لکه روپۍ باندې اخیستلی دی. پلار را لګېدلی دی، خپل زوی په 3 لکه روپۍ باندې خرڅ کړی دی. سړی حیران شي، سړی د خپو نه دا ځمکه وتښتي. څومره سنګدله دی دا خلک، څومره بدبخته دی دا خلک. هغه ماشومان چې دغه ماشومان د شفقت د مینې او د محبت وږي دي، دغه ماشومان د دوی د مینه د مور او پلار په زړونو کې الله ارتلې ده، د خویندو او د وروڼو په زړونو کې ارتلې ده، د نیا او د نیکونو په زړونو کې ارتلې وله چې دې ماشوم له دا په خپله باندې ګرځېدی نه شي، دا په خپله خوراک نه شي کولی، دا د نفع او د نقصان ځای نه پېژني. مور او پلار او خویندو او وروڼو له د دوی په زړونو کې الله د مینه په دې بنیاد باندې ارتلې ده چې د دې ماشوم تربیت کېږي، د دې ماشوم حفاظت کېدلی شي. دا ماشوم د مور او پلار مینې ته ډېر محتاج دی. لیکن افسوس او صدا افسوس چې کله پلاران دې حد ته ورسېږي چې هغوی خپل تنکي ماشومان هغه په 3 لکه روپۍ باندې خرڅوي، 4 لکه روپۍ باندې خرڅوي. دغه پلار باندې 1000 بار لعنت وي. خو زما خپل خیال دا دی چې کېدی شي دا پلار یا خو به غټ پیدینی او غربت پر اغستلی، ظالمه که غربت را اغستلی، خو چرته قرض وکا یا سوال وکړي. خلک سوالونه کوي ته زوی څنګه خرڅې، دا ستا په زړه باندې څنګه دغه رسېدله چې تا خپل تنکې ماشوم د 4 کالو ماشوم تا خرڅاوه، تا له شپه څنګه خوند درکوي، تا له ورځ څنګه خوند درکوي، تا له خوراک څښاک څنګه خوند درکوي. د مور او پلار نه خو چې کله ماشوم ورک شي هغې سرګردانۍ لیوني شوي، یو طرف ته منډې وي بل طرف ته منډې وي، ماشوم نه ورک شوی دی. لیکن زه د پلار ته حیران یم، ستا دې دغه ته سختوالي ته زه حیران یم چې ستا زړه څومره سخت دی، دا د ګټې نه څومره سخت دی. حیوانات هم خپل بچي چاله له ورکوي، حیوانات زناور هم په خپلو بچو باندې خفه کېږي. لیکن نن دا ظالم راولګېده خپل ماشوم یې هغه خرڅ کړه په 3 لکه روپۍ باندې. یا خدا را چې دا سړی ډېر غټ بېدینه دی، دا ډېر غټ ګمراه دی، زړه د ګټې نه ډېر سخت دی، الله والا په زړه باندې مهر والی دی. او یا کېدی شي بعضې ظالمان خلک په دې ملک کې شته دی چې هغوی پردي ماشومان تښتوي، اغوا کوي، هغوی به غټوي لوی کوي او بیا په پیسو باندې خرڅوي. یو کس دی اغستلی دی چې د هغه بچي نشته دی، بچي نشته دی، نه دی په خپله باندې اغستلی دی چې زما د بچي په ځای باندې به کېدی شي دته هم پیدا به کې میلاو شوي وي. لیکن زه تعجب دا خبره کومه چې ماشومان نبی صلی الله علیه وسلم هغه څه فرمایلي وو. نبی صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ باندې خطبه وایي، حسن او حسین دواړه نوسي په وره کې را نوځي. نبی دومره مینه او دومره محبت کوي چې د هغې د مینې نه دی مجبوره دی، فوراً را کوزېږي د خطبې نه، وزي دواړو له غاړې ورکوي، په منبر باندې ځان څه کښېنوي او بیا خطبه وایي. خلکو ته وایي الولد مبخلة والولد مجبنة، اولاد ذریعه د بخل هم ده، اولاد ذریعه د بزدلۍ هم ده. هغه نبي دی چې نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل حسن او حسین زما نوسي، دا خو زما کشمالي دي، دا زما خوشبویي ده. ګورې هغه نبی صلی الله علیه وسلم مونځ کوي، جمع مونځ کوي، صحابو ته امامت ورکوي. او حسن راغلی دی په اوږو باندې ورته ناست دی، په دې څټ باندې ورته ناست دی. یو صحابي وایي نبی صلی الله علیه وسلم ډېر ایثار شو چې دومره اوږده سجده خو نور کله نه ده کړې. ما سر را پورته که، ما ویل چې کنې نبي صلی الله علیه وسلم نه چېرته ساه ختلې که. چې کله ما سر را پورته که ما وکتل حسن د نبی صلی الله علیه وسلم نوسې د نبی صلی الله علیه وسلم په څټ باندې ناست دی. بېرته زر څملاستمه په سجده باندې. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم سلام وګرځاو، سلام نه وروسته صحابو ته وایي خفه کېږئ مه او دارنګې پریشانه کېږئ مه، ان ابني ارتحلني، زما نوسي زما نه سورلي جوړه کړې وه، ما بده ګڼله چې زه خپل نوسۍ کوز کېنومه چېرته زړی خفه نه شي. نبی صلی الله علیه وسلم خپل نوسي ښکلی. اقرا ابن حابس راځي او هغه ورته وایي و یا رسول الله زما خو ډېر شی بچي دي، ما خو یو مسکور اندې ښکل کړی. نبي ورته وایي چې الله ستا زړه نه رحم ایستلی، زه خو پکې نشم داخلولی. د ماشومانو خو دغه حالاتو، ماشوم خو د مور او پلار مینې ته محتاج دی، د مور او پلار د هغې محبت ته محتاج دی. ماشوم دې ته ګوري چې زما پلار به کله ما ته د مینې خبره کوي، زما مور به کله ما ته د مینې خبره کوي، او دې ظالم خرڅ کړ.